بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست. نن مونږ او تاسې په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولی شو مونږ او تاسې په کمپیوټر کې ایف ان جي سافټویر انسټال کوو. په تېره ورځ درس کې مونږ او تاسې د سی سی ان پی انټروډکشن یا معرفي وکړه، پیژندګلوي مو وکړله چې سی سی ان پی څه ته ویل کیږي. دا چې مونږ ویلي چې د سی سی ان پی لیول ټول کارونه مونږ او تاسې نسو کولی په هغه کې اجرا کوو پاکټ ریسر کې، ځکه پاکټ ریسر د ورچوالایزیشن دپاره ښه سافټویر ده، خو عیناً هغه فیچرز چې هغه په ریل راوټر او سویچ کې وي د هغه دپاره نه وي. نو د دې دپاره موږ په بعضې لیبس باندې خبرې وکړلې. تاسو ته موږ ډېر لیبس در وپېژندل، لکه اکچوال واقعي چې دا د سیسکو سی ایم ایل ده چې هلته تاسې مکمل پریکټس کولی شئ، خو دا چې په هغه په وړیا ډول نه پیدا کیږي. اوس موږ دلته د سی سی ان پی لیول لیب پریکټس کولو یا تمرین کولو دپاره چې غواړو په واقعي شکل سره راوټرو، سویچو او ریل انوایرمنټو کې کار وکړو، نو موږ غواړو اف ان جي انسټال کړو. دې نه بغیر نور هم ورچوالایزیشن سافټویر وجود لري. لیب سافټویر تاسو ته مې ویلي سیمولیټر شته ده، لکه جیني اس 3 شته ده، سیسکو سی ام ال شته ده، نور سافټویر هم وجود لري، پوسون نیکس ام دی او سو آن. نو مونږ او تاسې غواړو چې څه وکړو، اف ان جي انسټال کړو. راځئ د اف ان جي انسټالیشن دپاره څه کار کوو. لاړ به شئ، اول به تاسې اف ان جي سافټویر ډاونلوډ کړئ. ګوګل ته به لاړ شئ. په ګوګل کې به تاسې دلته ولیکئ چې څه شی اف ان جي، اف ان جي اف ان جي مو ولیکه او په دې ځای کې موږ او تاسې راځو اف ان جي ډاټ نت یا ډاونلوډ ناو باندې به کلیک وکړو چې موږ د اف ان جي د ډاونلوډ صفحې ته لاړ شو، غواړو چې هغه ډاونلوډ کړو. نو ګورئ دلته تاسې سره دوه ورژنه وجود لري. یو دا ده، دا هغه ورژن ده چې لایسنس ریکوایرډ، دغه لایسنس غواړي فری یا په وړیا ډول نه دی، د دې لپاره به تاسې پیسې ورکوئ د لایسنس. نو مونږ غواړو چې یو فری سافټویر غواړو ډاونلوډ کړو. چیرته راځو؟ تاسې به لاندې راسئ، ګورئ ښه ایف ان جي کمیونټي ایډیشن به ډاونلوډ کړئ. فری ده، ګوره ورسره لیکلي فری اف کمیونټي ایډیشن ورژن 6.2.0 دا ایډیشن به ډاونلوډ کړئ. تاسې به دلته په ایف ان جي پرو فول آی اس او اس میگا میرر دی باندې به کلیک وکړئ. 3.2 جی بي ده ښه. کله مو چې دلته کلیک وکړه نو دا څه کېږي، ډاونلوډېږي، د ډاونلوډ شروع کېږي. خو موږ نه غواړو چې دا ډاونلوډ کړو. ولې؟ ځکه چې دا تیار ما ډاونلوډ کړی، تاسو ته مې طریقه وښودله. دې طریقې سره به لاړ شي، د ایف ان جي او وي اف فایل به راډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ چې ووهئ نو دا د دې ای وي اف فایل ډاونلوډ کېږي 3.12 جی بي. دا نه غواړو ډاونلوډ کړو، خو تاسې به ډاونلوډ ووهئ، دا به خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ کړئ. یو به دا ډاونلوډ کړئ. نو تنها دا هم کفایت نه کوي، له دې نه وروسته به تاسې څه وکړئ، دا شی موږ ته ضروري ده، ډاونلوډ وي ایم ویر ورک سټیشن پلیر. دا د وی ایم ویر ورک سټیشن پلیر ده چې موږ تاسو ته ورچوال ماشین چې دی هغه څه کوي، پلی کوي، پلیر ده د هغو په خاطر دې باندې به کلیک وکړئ او دا به هم ډاونلوډ کړئ. نو دا هغه سافټویر دی چې تاسو له دې ځای نه به ډاونلوډ کړئ. څو دانې شول؟ 2 دانې له یادونه وځي. یو خپله او وی اف فایل د څه شي د ایف ان جي، دویم ورک سټیشن پلیر دا به ډاونلوډ کړئ، وی ایم ویر پلیر به ډاونلوډ کړئ. دریم دې په قدم کې لاندې موږ راځو وینډوز انټیګریشن پیک. دا وینډوز انټیګریشن پیک دا سافټویر به ډاونلوډ کړئ او ځان سره به دا هم وساتئ، دا هم انسټالول غواړو، کلیک به پې وکړئ، ډاونلوډ به ووهئ. خو دا هم موږ نه ډاونلوډوو ځکه دا موږ تیار ډاونلوډ کړي دي دا ټول شیان. دا څو سافټویر شول؟ 3 شیان به تاسو ډاونلوډ کړئ. دې نه آخر کې به راسئ، تاسې به مستقیم په څه باندې کلیک وکړئ. رښتیا دلته یو بل د وین اس سی پی په نوم باندې یو سافټویر ده چې د دې معلوماتو اپګریډ هغه په خاطر استفاده کیږي چې موږ د وین اس سی پی د لارې نه کولی شو بیا څه وکړو په خپل کمپیوټر کې سم وبخښئ ایف ان جي کې هغه انسټال کړو. ایمیجونه د راوټرو د سویچونو د دې ایمیجونه کولی شو موږ تاسې هغه انسټال کړو. نو د اوس دپاره موږ تاسې د سره غرض نه کوو، دا به په خپل ځای پاتې او موږ دغه ټول سافټویرونه فکر وکړئ ډاونلوډ کړل. دا چې کله ډاونلوډ شول نو تاسې به اولین قدم کې به څه وکړئ، هغه به انسټال کړئ. دا ټول ما ډاونلوډ کړي دلته په یو اس بي کې مې اچولي دي، د ایف ان جي په نوم فولډر ده. لومړي قدم کې به تاسې وی ایم ویر دا انسټال کړئ. نو ما په ترتیب سره دلته نوم ورکړی ده، وی ایم ویر پلیر، دې باندې به کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه، الو علیکم سلام عظیم الله، جوړ په خیر، صحت ښه ده، کراري ده؟ شکر ده الحمدلله، خپله ښه یې، کور کې کراري ده؟ د خدای فضل ده.
نه نه بس لږ څه صنف کې یم خو خیر وایه زی مولا. یو لاس عظیم اللاس داسې ډېر وبخښه چېرته یې اوس ته فعلا؟ یو لاس دقیقې وروسته زه درته زنګ ووهم ډېر وبخښه عظیم الله. لاس دقیقې صحیح ده صحیح ده یو لاس دقیقې وروسته. ښه نو موږ او تاسې پلیر انسټال کول غواړو دلته کلیک کوو د انسټالېدو په حالت کې ده او راځو دلته دا نیکسټ او آی اکسپټ ټرمز دې باندې به کلیک وکړو نیکسټ او یو ځل بیا هم څه باندې کلیک کوو چې مخکې سره راځي نو د انسټالیشن پروسس ساده دی په هغه باندې تاسې پوهیږئ خو د کنفیګر کولو د دوی د اکټیو کولو فعالولو طریقه چې دی اوس فرق غواړي دا لکه څنګه چې موږ په ساده شکل باندې هغه به مو انسټال کړم پاکټ ریسر په هغه طریقې سره نه ده تاسې ولیدل چې موږ دې لپاره څلور سافټویر راواخیستل ډاونلوډ مو کړل نو دغه ټولو په استفادې سره به موږ تاسې خپل درس مخ ته بیایو او نیکسټ بټن وهو ورپسې بیا هم نیکسټ او انسټال نو دا د انسټالېدو په حالت کې ده تر څو چې دا انسټال کیږي موږ به ویډیو پاس کو چې دا کله ختم شو دوباره به بیرته راوګرځو. ها نو موږ تاسو وینو چې انسټالیشن ختم شو فینیش نو یو سافټویر موږ انسټال کړ دې پسې په دویم قدم کې موږ تاسو ویلي چې وین کلاینټ سافټویر ورته انسټال نو راځو موږ دلته خپل ایون جی ته کوم یو به انسټال کو سکند وین ایون جی وین کلاینټ دا سافټویر هم انسټالو لدی سافټویرونو انسټالیشن نو وروسته بیا موږ تاسو سکو د دې کنفیګریشن کول یا فعال کول باندې هم سره غږی یو لحظه انتظار باسو نو MNG when client pack چې دا سوسو I accept دا آپشن به فعال کو next یا هم next او install او next finish نو دلته موږ تاسو سره when client software هم سوسو install I agree next د سره د وایر شارک او نور اضافي فیچرز چې دي هغه ضروری فیچرز هغه هم انسټال کیږي د انسټالیدو په حالت کې دي نو د دې انسټالیشن هم یو څه وخت پورې وخت نیسي لږ ټایم باخلي او تر هغه پورې هغه کسان چې دغه ویډیو په یوټیوب کې ګوري هغوی ته موږ دا وایو چې دغه موږ د یو صنف لپاره ریکارډ کوو زموږ یو کلاس د سی سی ان پی د هغوی ته د انسټالیشن طریقه غواړو چې وینجی څنګه انسټال شي دغه لپاره روان کړی ده او هغه ورونه چې غواړي په دې صنف کې ګډون وکړي کولای شي په سو کې سی سی ان پی موږ سره آنلاین صنفونه وجود لري چې په هغه کې کولای شي تاسو سو کې اشتراک وکړي او کېدای شي د سی سی ان پی مکمل ویډیوګانې چې دي دا اپلوډ نسی دا مکمل مثلا شاید د اوس لپاره ځکه چې تر څو تکمیلېږي دا یو اوږد کورس ته ډېر وخت لګیږي پکې نو پوره چې اپلوډېږي ډېر ټایم به واخلي نو آنلاین صنفونه وجود لري کولای شي تاسو پکې ګډون وکړئ او ما سره زما په شمیره او ټلیفون او ایمیل ادرس باندې ارتباط ونیسئ نیکسټ او فینیش ښه نو دلته موږ تاسو وین کلاینټ هم ورته انسټال کړ او بیا وین اس سی پی انسټال وین اس سی پی تاسو ته ما درته ویلي د څه په خاطر باندې چې کله د دوی ایمیج ځټ کوو کنه د راوټر او د نورو ډیوایسونو د ایمیج ځټ کولو په خاطر کارو نو په تھرد وین اس سی پی دی باندې کلیک کوو انسټال فار آل یوزر ریکمنډډ د ټولو یوزرو لپاره انسټال شي دا کلیک کوو او دینه وروسته ایکسپټ نیکسټ او هر څه ډیفالت حالت کې پریدو او وین اس سی پی سافټویر هم سکیږي انسټالیږي کله چې دا انسټال شو فینیش نو یو کار به ګوره تاسو بل وکړئ چې تاسو خپل ایون جی کم سافټویر چې ده دا به څه وکړي دا مو راخیستی دا تاسو سره په دې ځای کې وجود لري ګوره ایون جی چې موږ سره کوم یو ده دا به ایکسټراکټ کوي نو ما دلته ایکسټراکټ کړی دا ایون جی ګوره دا سافټویر ده او د او وی اف فایل د موږ سره د خپل ایون جی هغه او وی اف فایل به بیا موږ څه کوو دې ته اډ کوو
خو راځئ چې وګورو موږ تاسې اوس دا څنګه کنفیګر کوو. تاسې به خپل وي ایم ایر پلیر خلاص کړئ. موږ سره صفحې په سره ایکنونه مو هاټ کړي دا شو کوو. وي ایم ایر ورک سټیشن پلیر دا راخلو، په دې باندې موږ ډبل کلیک کوو او یوز ریکمندډ سیټ یوز وي ایم ورک سټیشن فار فری کنټینیو فینیش. او دلته په دې وی ایم ایر کې کوم ورچوال ماشین وجود نه لري. موږ غواړو چې یو نوې ورچوال ماشین اډ کړو. نو ورته وایي چې اوپن ورچوال ماشین، په دې باندې کلیک کوو. موږ سره او وی اف فایل شته ده. په کوم ځای کې ده موږ سره د دې فایل موږ ډاونلوډ کړی وینډوز 10 کې او ایف ان جی فولډر کې. دلته په ایف ان جی کې موږ سره په یو فولډر کې ګورو اف سی ای په نوم باندې دا او وی اف فایل چې دا موږ راخلو. اوس دغلته نوم تاسې ورکړئ. زه خپل نوم ورکوم، مثلا نوم مې ورکړئ ایف ان جی. دا چې هر څه نوم ورکړئ دا ضرور نه ده، دې په خاطر چې تاسې دغه ورچوال ماشین وپېژنئ چې دا څه ده. دا به ولیکئ او امپورټ. نو فعلا ایف ان جی څه کیږي؟ امپورټ کیږي. دا راځي او دلته به امپورټ کیږي. د امپورټ کېدلو څخه وروسته به موږ او تاسې دا کولی شو څه وکړو؟ وکارو او استعمال کړو. ورته انتظار باسو چې تر څو پورې څه وشي، د دې دا انسټالیشن هم ختم سي. او تاسې به په دې اړه معلومات لرئ. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي دي چې سی سی ان پی چې دا د سیسکو دویم پروفیشنل لیول کورس ده چې د سی سی ان نه وروسته کولی شئ تاسې سی سی ان پی لیول کې زده کړې وکړئ، یا هم کولی شئ مستقیما په سی سی ان پی لیول کې زده کړې وکړئ بغیر له سی سی ان نه. نو د آی ټي برخې لپاره دا مهم او ضروري کورسونه دي چې که چیرې تاسې د آی ټي منیجر، نیټورک انجینیر، نیټورک اډمنسټریټر په صفت کار کول غواړئ نو سی سی ان پی لیول کورس باید تاسې تعقیب کړئ چې ډېر څه پکې زده کیږي. او دلته موږ سره د سی سی ان لیول نه ایډوانس یو څه پرمختللي موضوعګانو باندې خبرې کوو. او هغه کسان چې بالکل بلد نه یي که نه، نو هغوی ته موږ دا توصیه کوو، ریکمنډ کوو چې تاسې اول څه وکړئ؟ سی سی ان لیول زده کړې وکړئ، د شبکې په برخه کې د کمپیوټر نیټورکینګ ابتدایي زده کړې وکړئ او له هغه څخه وروسته دې کورس ته راشئ، ځکه دې باندې مستقیم برداشت سخت دی. اوس ایف ان جی باندې مونږ کلیک وکړو او ورته وایو چې پلی ورچوال ماشین. اوس ګورو دې ته 8 جی بی رام ورکړی ده. څو جی بی رام؟ تاسې کولی شئ ایډیټ ورچوال ماشین سیټینګ، د دې ورچوال ماشین سیټینګ هم څه وکړئ؟ ایډیټ کړئ. اوس مونږ ورته وایو، اوس ګورو رام یې ورکړی ده 8 جی بی، پروسیسر 4 هغه ډیفالت حالت کې پرېښي دي، هارد ډیسک 18 جی بی ورته کریټ کړی ده که نه. نیټورک اډاپټر چې دا مونږ سره برج استفاده کړی ده که نه، کنیکټډ ډایرکټلی ټو د فزیکل نیټورک سره مستقیما کنیکټ ده. او کولی شي تاسې نټ آپشن هم ورته انتخاب کړئ، دا سیټینګ تبدیل کړئ او ورته ووایئ چې څه شي ته یې واړوئ، دا نټ ته واړوئ. نو نټ په اړه تاسې معلومات لرئ چې نټ څه شی ده، ځکه چې سی سی ان لیول کار کړی ده هغه په دې پوهېږي. کولی شي د دې رام کم او زیات کړئ. لکه اوس ما سره د ما د کمپیوټر رام د ټول زه راځم راټلیک پراپرټیز کې زه دلته ګورم چې د موږ د کمپیوټر رام څومره ده. 8 جی بی مکمل رام ده. نو دا 8 جی بی چې ټول دی واخلي خو ستونزمنه شوله، 4 سی پی یو هم ټول دی واخلي. نو زه دا ورچوال ماشین سیټینګ دلته یو ځل ورته تغییروم، ایډیټ ورچوال ماشین سیټینګز باندې کلیک کوم. کله مو چې دلته کلیک وکړ رام به 8 جی بی نه کوم، راښکته کوم ورته وایم چې 4 جی بی 4 جی بی د خپل فزیکل کمپیوټر ته پرېږدم، 4 جی بی مو ایف ان جی ته پرېښودم. او له دې نه وروسته راځم پروسیسر 4 دانې نه او ورته وایم چې څومره 2 پروسیسر، 2 پروسیسر دې ته پرېږدو، 4 جی بی رام او د دې آپشن نیټورک سیټینګ مې نټ ته واړو، اوکې مې کړ. اوس چې کله موږ تاسې دا اوکې کوو ورته وایم چې پلی ورچوال ماشین، دا ورچوال ماشین چالان کړه. نو اوس ایف ان جی د چالاندېدو په حالت کې ده، ایف ان جی به سټارټ کیږي. ښه خبره همدا ولاړ چې همغه ډیفالت سیټینګونو کې موږ پر ایښی وای 8 جی بی، خو موږ سره د سیسټم ریکوایرمنټ هغومره نه دي ټول د خپل کمپیوټر که نه، نو دې وجې نه موږ ونه شو کولی چې هغه په همغه خپل حالت کې پرېږدو. نو راځو انتظار باسو چې تر څو پورې اف ان جی څه وسي، چالان شي. دا به پرېږدو او د دې سیټ اپ برابرول غواړو. نو دې ځای کې به سټاپ کوو نه، ځکه معلوم نه ده چې دفعتاً لږ وخت وروسته ځنډ وروسته که نه کمپیوټر یو څه اندازه نسبتاً د دې دپاره د رن کولو دپاره کافي نه ده، خو خیر د دې وجې نه موږ تاسې دا پرېږدو کې دی. ښه نو راځو موږ تاسې وینو چې د موږ ایف ان جي څه وسو، لاګین سو. نو دی لاګین کېدلو لپاره پاسورډ غواړي، انټر به یې کوي دلته او دې نه وروسته دی لاګین موږ څه غواړي، لاګین یوزر نیم چې دا روټ ده او پاسورډ چې ده
اف ده ښه. نو دې ته انتظار باسو یو لحظه. د ډیفالت اوس ګورو. دلته مهمه خبره دلته دا ګوره چې ایمن جي ډیفالت روټ او پاسورډ یې اف ده ښه. نو ایمن جي لاګین مونږ ویلې چې څه شی ده د لاګین کېدلو په خاطر باندې به تاسې څه وکړئ. ګوره د ډیفالت ما درته ویلې چې د یوزر پاسورډ څه شی ده روټ او پاسورډ هم ډیفالت پاسورډ یې اف. نو دا به وګورو چې دا دلته لاګین شي. اوس دا لاګین انکریکټ یو ځل بیا زه لیکم 3 ځله مې او ورکړی ده روټ انټر او پاسورډ هم اف انټر. اوس ګورو دا لاګین کیږي. دلته چې تاسو ته کومه آی پی ښکاریږي ښه تاسې د ایون جي لاګین کېدلو سیټ اپ کولی شئ له هغه ځای وکړئ. نو ټایپ د روټ پاسورډ د روټ پاسورډ ډیفالت څه شی و اف که نه هغه لیکو انټر کوئ ریپیټ پاسورډ اف تکرار لیکو. نو نوم هم ډیفالت پرېږدم ان جي example .com صحیح ده اوکې. نو هر څه په خپل ډیفالت حالت کې ان ټي پي سرور نه لرو دا هم انټر او ټول موږ تاسې غواړو چې څه وکړو انټر کو. اوس راځو ایون جي سٹارټ کیږي. کله چې ایون جي سٹارټ شو د سٹارټ کېدلو نه وروسته به موږ تاسې څه کوو هغه د براوزر د لارې نه لاګین کیږو ښه. اوس انتظار وباسئ تر څو پورې د یو صفحه راشي او موږ ته ښکاره سي. نو دا ځل چې اف سٹارټ کیږي موږ سٹارټ که لاګین مو که نو نور به دومره ستونزه او مشکل نه لري دا ځان سره. او کله چې اف سٹارټ شي نو کوم آی پی چې دوی اخیستي موږ ته ډسپلی کوي د همغه آی پی د لارې نه به تاسې براوزر طریق نه څه کولی شي لاګین کېدلی شي. نو دلته به انتظار ورته باسئ چې تر څو پورې دا څه وسي سٹارټ شي. نو دا به سٹارټ کیږي. چې دا سٹارټ کیږي بیا هم تر هغو پورې موږ ویډیو پاس کوو چې ویډیو اوږده نه شي زیاته. راځو دا به وګورو. ښه لاګین نو موږ سره د خپل لاګین معلومات غواړي. لاګین یوزر نیم روټ او پاسورډ څه شی اف. خو تاسو ته ما درته ویلي چې تاسې به له دې لارې نه لاګین کیږئ ښه د 192 ښه. نو کله چې موږ تاسې دلته خپل هغه لاګین که که نه او بره موږ کوم آی پي چې 192.168.217 اول به دا تاسې پینګ کوئ ځان به مطمئن کوئ چې دا سره کنیکشن شته و چې کنیکشن و براوزر ته به راسئ دلته به ولیکئ چې 192.168.217 انټر کوئ. کله چې اوس دلته لاګین کیږو یوزر نیم او پاسورډ غواړي دا یې موږ نه دي زده ساین ان باندې کلیک کوو. نو چې کله مو ساین ان کوم ته وکړو دلته ګوره موږ ته وایي چې دا پاسورډ هغه د صحیح نه دي. ډیفالت لاګین پاسورډ چې دا اډمن دا او پاسورډ اف ده. نو بره به تاسې ولیکئ چې اډمن او لاندې پاسورډ کې به ورکړئ چې څه شی اف. کله مو چې دا ورکړه نو موږ ګورو چې دغه دی دلته یو سافټویر ته څه وسو لاګین سو او دا کولی شو موږ تاسې وکاروو. نو که چیرې مو ویډیو خوښه سوي وي او غواړئ چې نور سره مخ ته لاړ شو ویډیو تاسې هغه کسان چې یوټیوب د لارې نه ویډیو ګوري هغوی کولی شي لایک کوي لاندې کمنټ کې خپل نظریات پرېږدئ او که غواړئ موږ سره درس ته ادامه ورکوي او نو آنلاین دغه کلاسونه د سی سي ان پي اویلیبل وي نو بیا به راتلونکي درسو کې موږ په دې کې کار کوو چې په اف کې دننه موږ تاسې څنګه لیب جوړ کړو او نور موضوعګانې مخ ته بوځو. نو تر راتلونکي درس مو الله مل شه.